زه په پېښور یونیورسټۍ کې وم، ما به لیدل یو هلک او یو جینۍ به ځان له چېرته د ونې لاندې ناست، نو ما به ورته ووایي خانې کېدای شي تاسو رور او خور یې، خو په دې روډ باندې چې کوم سړی تېرېږي او هغه تاسو ته ګوري نو هغه درته ډېر په منفي نظر ګوري. نو تاسو که خپلو کې ملاویږئ هم نو په داسې طریقه ملاویږئ چې هغې کې د شک عنصر نه وي چې په تاسو څوک شک وکړي. نو که زمونږ چې کوم تعلیم یافته جینکۍ دي هغې د دې ماشومانو او د دې ینګر کول چې دی د ځوانانو چې کوم ماشومان سکول ته ځي د دې په تربیت کې خپل کردار ادا کو چې زمونږ عزت پس کې دی، زمونږ ښکلی مستقبل پس کې دی. دغسې مور او پلار چې وړو سره فرینک شي، لکه زه په خپل کور کې یم نو پکار دی په کور کې ډسپلن هم پکاري، د هغې دپاره غوسه هم پکاري، د هغې دپاره بعضې وخت کې وایلنس ته هم خبره راشي. خو مونږ وایو چې ویر وزډم فیلز وایلنس پریویلز، چې کله عقل ناکامه شي نو جنگ طرف ته خبره لاړه شي. نو که چرې مونږه منطقي سوچ وکړو او خپلو ماشومانو سره کېناست او فرینک شو ورسره، که دواړه نشي کېدی په مور او پلار کې دی ورسره یو فرینک چې ماشوم ورته خپل ټولې مسلې ویلی شي او په ازادۍ سره یې ویلی شي، نو زما په خیال دا مسلې به بې کچه کمې شي. او کم نقصانات چې مونږ یېرې کوو چې دا د زنانو یا د جینکو په تعلیم کې دي، ولې دغه مسلې د هلکانو په تعلیم کې نه دي؟ هلکانو ته دغه خطرې نشته. څومره لوی مسلې دي چې جوړیږي، نو مونږ به د دغې مسلو د وجې سبق قربانو. هغه سبق چې کوم زمونږ نبی علیه السلام ته زمونږ اسلام کې یو بنیادي ضرورت دی، یو بنیادي حق دی، هغه به مونږ قربانو. نو ښه خبره دا ده چې مونږ ټول په دې کې خپل کردار ادا کړو چې د جینکو او د هلکانو په تعلیم باندې یو شانتې زور ورکو او یو شانتې مرستې وکړو. او دې سره سره که چرې د کو ایجوکیشن نه مسلې جوړیږي نو پکار دی چې بیل بیل سکولونه ولې جوړ کړو. خو د دې د وجې سبق پرېښودل چې دي په ماشومانو، دا زما په خیال ډېر غټ ګناه دی او نه دی پکار چې مونږ خپل را روان نسلونه بې تعلیمه کړو. که نی هغوی به په پردی زمانه کې اوسي او په پردی زمانه کې چې څوک اوسي نو هغه ختم شي. چې تر څو پورې ته زمانې سره سم نه، د زمانې په شان تکړه نه، نو ته به لکه د خشاک په شانتې په سیلابونو کې وبهیږي او هېڅ به در کې پاتې نشي. نو د قوم د ترقۍ دپاره، د قوم د بقا دپاره د زنانه او د نارینه دواړو تعلیم پکار دی او دا جرأت مونږ کې پکار دی چې مونږ معاشرې ته وښیو. او دا اوسنۍ خبره نه ده، زمونږ په کلي کې چې چا به خپل نارینه اولاد په سکول کې داخل کړي نو خلکو به ورسره غم خادي پرېښوده. اوس خو هغه چل نشته که نه. دې مطلب دا دی چې مونږ لږ ډېر ښه شوي یو، خو اوس که مونږ دغه چل کوو نو ډېر خلک تعلیم ته اوس راغب شوی دی، خو بیا هم کمی دی. نو مونږ وایو چې دا کمی هم پاتې نشي. او اوس خو زما په خیال په هر سکول کلي کې کالج هم شته، سکول هم شته. پخوا دا مسلې وي چې ماشومان به د کوره ډېر لرې تلو، خو اوس دغه مسلې نشته. نو پکار دی چې موږ د دې ادارو نه فایده والو او د ماشومانو نه تپوس وکړو چې تا څه زده کړو، تشو نمبرو پسې نه ځو. نو دا به ډېره ښه خبره وي، واړه به زمونږ تعلیم یافته شي او قوم به ترقي وکړي. ډېره مننه.